یو څو خبرې د زیناکار انسان د بربادۍ په باره کې درته کومه چې الله رب العزت په دنیا کې هم زیناکار انسان ته سزا او عذاب ورکوي. نو دغه ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ، کې در سره شیر کوئ خو ثواب به وګټئ، کې نه شیر کوئ هم ستاسو مرضي ده، لیکن دغه ویډیو خامخا را سره واورئ. زیناکار انسان هغه که چیرې د بیت الله په منځ کې ودرېږي، که چیرې د کعبې شریف یو مخې ته ودرېږي، لاسونه پورته کړي، دعا وغواړي، الله به دعا قبوله نه کړي. دا حدیث شریف دی چې زیناکار انسان چې کله کعبې ته لاړ شي هم الله به دعا قبوله نه کړي. او دویم، د زیناکار انسان به عمر کم وي. ډېر داسې خلک مې لیدلي چې هغه هر وخت په زیناو کې اخته وي، الله یې په ځوانۍ کې مرګ ورته راویستلی. نو چې څومره تر څو وخته پورې توبه نه وي ایستلی، نو دغه یو بیان ضرور در سره واورئ. او دریم، د زیناکار انسان په رزق کې به کموالی راسي، په رزق کې به هېڅکله برکت نه راځي. کار به کوي، مزدوري به کوي، پیسې به ګټي، خو لیکن په رزق کې به هېڅکله برکت نه راځي. او څلورم، د زیناکار انسان هر وخت زړه تنګ وي، زړه به بالکل خوشحالي نه راوړي، په زړه کې به بالکل سکون و راحت نه وي. دا د زیناکار انسان غټه علامه ده. او بل پنځم دا چې زیناکار انسان په مخ کې به نور نه وي، داسې مخ بې نوره وي، په مخ کې به یو نور هم نه وي. او شپږم دا چې زیناکار انسان به هر وخت ذلیله وي، په هر لار کې به ناکامه وي، په هر کار کې به ناکامه وي. او بل دا چې زیناکار انسان اولاد به نافرمانه وي، اولاد به د خوله باندې نه کوي. او بل چې د زیناکار انسان زنانه د هغه خانمه د هغه زنانه بچان چې دي هغه به د نافرمانی کوي، د په خوله باندې به نه کوي. او زیناکار انسان په ورځ د آخرت د زیناکار انسان مبارک کې یو حدیث راغلی دی چې دا حدیث ضرور واورئ. په ورځ د آخرت به د زیناکار انسان بدن به سره وچوړېږي، د زیناکار انسان د بدن نه به پیپ راوځي، وینې به راوځي، او د زیناکار انسان د بدن نه به په ورځ د آخرت دومره زیاته بدبوی راوځي چې دا نور خلک چې شاوخوا ورته ولاړ دي، شاوخوا ورسره وي، هغه به دته وګوري چې لرې څه زموږ څخه دا دومره بدبوی راځي ستا د بدنه څخه، په دنیا کې دې کومه ګناه کړې ده چې د هغه د وجې دومره سخت ذلیله بوی تا نه راځي او دومره عذاب تا ته الله درکوي. یعنی هغه خلک به لا د زیناکار انسان څخه په عذاب سي. نو د زیناکار انسان مبارک کې الله فرمایي قرآن کریم کې چې ولا تقربوا الزنا، د زنا کارو ته نږدې هم ورځئ. د زنا کارونه چې دي د خبرې کول، د یو چا سره په دې لایو کې د انجونو سره، د نامحرمو سره یو ځای کښېنستل، د هغه سره خبرې کول، دا هم زنا ده. سترګو حفاظت کول، په خوله باندې د فحش او بېحیا خبرې نه کول، دغه ټوله هغه شیان دي چې د یو کس دی چې هغه بېحیایي کوي، بېپردګي کوي، د هغه سره موږ تاسې کښېننو، د هغه سره ملاقات ونه کړو، د هغه سره تعلق و دوستي چې دی هغه ختمه کړو. چې الله فرمایي تاسې زنا ته نږدې هم ورځئ. زنا یو داسې عمل دی چې د دې سزا په دنیا کې هم ستا او په آخرت کې هم.